بهلول رحمت الله علیه روان دی سمندر په غاړه کېناست د شګو ټوپکې جوړول مجذوب سړی یو داسې الله والا سړی اواز به یې کو ویلی خلکه د جنت ماڼۍ خرڅومه که څوک یې علي هارون رشید بادشاه دی او د هغه بیبي ده زبیده نومې دی دواړه را روان دي وی که ته بهلوله څه کې ویل زه خو لګیا یم د جنت ماڼۍ خرڅومه هغه هارون رشید ورسره داسې ګپ ومو مړه ویل څه عجیبه سړی ما د شګو ټوپکي جوړی او دې ته د جنت ماڼۍ وې دې ته د جنت د ماڼو نسبت کې هغه ورته وایي که څوک یې علي ورکوم یې وله بیبي ورته وایي بهلوله دا ماڼۍ په څو ده وایي دا په 1 روپۍ باندې وایي ماله خو ته یوه راکه وایي واله پیسې ترې واغستې او هغه یوه ماڼۍ له یې دا صدیقه ورکړه ویل دا ستا شوه شپه راله چې کله شپه راله زبیده موده شوه هارون رشید باچا موده شو د شپې خوب ویني محشر قایم دی د رب کائنات دربار لګېدلی دی د قیامت عظیم میدان دی د الله دربار لګېدلی دی دا د جنت خبرې دي دا د جهنم خبرې دي دا د اصحاب الیمین د اصحاب الشمال چغې دي ګیر چاپیره یو عجیبه فضا جوړه ده دې خوا محلات دي دې خوا ملغلرې دي دې خوا لوی لوی بولډینګونه دي یو محل باندې د زبیدې نوم هم لیکلی شوی چې دا د زبیدې بنگله ده دا د هغې بنگله او کور دی هارون رشید بادشاه وایي رو ور روان شومه وایي ما چې راشه دا خو زما د بیبي بنگله ده زه خو بیا لږه وینمه چې دننه څنګه جوړه شوې رنګ روغن یې څنګه دی ساخت او جوړښت یې څنګه دی چې را روان شوم د بنگلې خوا ته ودرېدم چوکیداران ورته ولاړ دي راته وایي څه کې وایي ما چې دې بنگلې ته ورځم دا خو زما د بیبي په نوم ده وایي راته وی چې د جنت قانون دا دی چې د چا نوم پې لیکلی شوي حقه سړی به در سره وي نو الله به ورته ننوځي پړه مې وخوړله پړه مې وخوړله سهار چې راپاڅېدم په منډه منډه رالم بهلول لا وا بهلوله یو ماڼۍ مالم راکه یو ماڼۍ مالم راکه هغه راته څه وایي وایي وا بیلې بادشاه ماڼۍ به والې وایي او ما ورته وایي چې زه خو بادشاه یم وایي ما ته یې وی چې نه شي اغستې وایي ما یې چې وابیلم وایي ما یې چې پرون دې زما بیبي له په 1 روپۍ ورکړې نن یې ما له په 2 راکه وایي ما ته یې وی چې نه بادشاه دا ستا غونډه بادشاهي که راکې بیا هم دله نه درکړو وایي هارون رشید وایي چې ولې ویل چې پرون نالیدلې سودا وه او نن لیدلې سودا پسې راغلی پرون نالیدلې سودا وه نن په لیدلې سودا پسې راغلی څه مو خیال دی که دا د جنت ماڼۍ مو لیدې څه مو خیال دی که دا د الله دیدار مو لیدو څه مو خیال دی که دا حور او غلمان مو لیدو څه مو خیال دی دا د شرابو ولې دا د شرابو نهرونه دا د الله رضا دا د مرحبات چغې دا د سلام طبتم علیکم فادخلوها خالدین رب کائنات به آواز وکړي داخلې کوي جنت ته براقونه به راشي فرشتې به را رواني رب کائنات به مؤمنان راولي د مؤمنانو دپاره څه به یوم نحشر المتقین الى الرحمن وفدا رب کائنات به مؤمنان راولي متقیان به راولي د رب کائنات دربار کې به حاضر شي د هغې دپاره به سوارۍ وي د هغې دپاره به براقونه وي